إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، غټ ګناهونه یا کبیره ګناهونه په دغه موضوع باندې زمونږ درسونو د سلسله روانه وه او مونږ دا وی چې دې کې به غټ ګناهونه هغه به بیانو، د هغې تفصیل چې زمونږ د وروڼو او خویندې دې ځان لرې ساتي. نننۍ موضوع بیا نن چې به کومه ګناه بیانو نو هغه په ناحقه باندې د یو انسان وجل، بېګناه انسان بېګناه مسلمان وجل، او دا یوه اهمه موضوع ده چې نن سبا ورته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. په دې کې څه شک نشته چې د انسان ډېر غټ قیمت دی د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولقد کرمنا بني آدم، الله وی موږ د آدم دی بچو له د انسانانو له ډېر عزت ورکړی. په دې ځمکه اسمانونو کې چې څه د الله سبحانه وتعالی مسخر کړي د انسانانو لپاره، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نو دا د انسان عزت دی چې الله سبحانه وتعالی ورکړی چې د دومره غټ مخلوقات الله سبحانه وتعالی د دې کمزوري انسان دپاره مسخر کړي. نو چې ته کوم طرف ته هم سترګې وګرځې نو یو نعمت وي الله سبحانه وتعالی د نعمت سره دپاره مسخر کړی. الله سبحانه وتعالی همدغه انسان ته په ملایکو باندې سجده لګولې کله چې آدم علیه السلام پیدا شو او الله سبحانه وتعالی خپل لاسونو پیدا کړو نو ملائکو ته به سجده لګولې. همدغه انسانانو دپاره الله سبحانه وتعالی د پیغمبران رالیږلي او د دې انسانانو دپاره الله سبحانه وتعالی د وحی نازله کړي او د کتابونه نازل کړي. دا ټول دلیل دی په دې خبره باندې چې د دې انسان ډېر غټ قیمت دی د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې. نو د دین د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی د جهاد په شان عبادت موږ ته ښوولی، د دې لپاره چې د دین حفاظت وشي. او د نفس د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی قصاص ښوولی، که یو سړی راولګي بل سړی مړ کړي نو قصاص پرې اخیستی کېږي. ولې؟ چې د انسانانو حفاظت وشي، د نفس حفاظت وشي. او خودکشي الله حرام کړی دی چې یو سړی راولګي ځان وژني، نو دا ټول دې لپاره چې د نفس حفاظت وشي. بیا زمونږ د عزت د حفاظت لپاره او زمونږ د نسل د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی زنا حرام کړی ده. زمونږ د نسل د حفاظت لپاره، زمونږ د حفاظت لپاره، زمونږ د عزت چې عزت ګډوډ نشي، د هغې لپاره زنا حرام کړی او د هغې لپاره الله سبحانه وتعالی موږ ته واده ښوولی او د هغې دپاره الله سبحانه وتعالی حد مقرر کړی دی چې یو سړی زنا وکړي، واده یې د دې جنۍ واده یې دوی به رجم کېږي. هم د هغې دپاره الله سبحانه وتعالی دا کوړې ښوولي دي چې یو سړی زنا وکړي او جنۍ سره زنا وکړي او دوی واده نه وي، دوی دپاره دا د سزا. دا ټول دې لپاره چې زموږ د عزت خیال وساتلی شي، دا ټول دې لپاره چې زموږ نسبونه ګډوډ نه شي. بیا زموږ د مال د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی غلا حرام کړې ده. ولې؟ چې زموږ د مالونو حفاظت وشي. دوکه، هر قسمه هر هغه بیع چې پای کې دوکه هغه شریعت حرام کړی ده. ولې؟ چې زموږ د مالونو حفاظت وشي. سود الله سبحانه وتعالی حرام کړی ده. ولې؟ چې زموږ د مالونو حفاظت وشي. د هغې د لاسه زموږ د مال د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی حد یې ښودلی په غلا باندې چې څوک غلا وکړي نو د هغه له به دا د سزا ورکړی کېږي. او پنځمه خبره، الله سبحانه وتعالی زموږ د عقل د حفاظت لپاره په موږ باندې نشې تماشې د حرام کړي او د نشو تماشو لپاره یو حد او سزا مقرر شوی. نو دا پنځه خبرې اهمي خبرې دي چې شریعت د دې خبرو خیال ساتل لري: دین، نفس،
او نسل او عزت عقل او مال د پنځه خبرې او شریعت د دې حفاظت کړي. د ټولو کې اهم خبر هغه دین دی. د دین حفاظت شریعت نه غواړي چې زموږ دین ګډوډ شي. نو دغه د پاره د پیغمبران را لګري، دغه د پاره د کتابونو نازل کړي، دغه د پاره د علما لګي دي، دغه د پاره د جهادونه دي، د ټول د دې لپاره چې د دین حفاظت وشي. بیا د نفس حفاظت دغه د پاره به الله سبحانه وتعالی بی ګناه وجل د حرام کړي، باغی باندې قصاص یې خو دی. نو دا ټول خبره مې دې لپاره وکړه چې زمونږ د دین چې دی الاسلام دین الحیات، اسلام دین د ژوند دین دی، د سلامتیا دین دی. ځکه الله سبحانه وتعالی موږ منع کړي وو د دې نه چې تاسو په ځمکه کې فساد نه کوئ، او د قتل او قتال د په ځمکه کې فساد کول. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، الله فساد به نه کوئ په ځمکه کې وروسته دینه چې اصلاح راشي نو تاسو به فساد نه کوئ. نو که چېرته اجازت میلاو شوی وي چې د هر چا مرضي ده که څوک وجني دي او په هغې باندې شریعت څه سزا نه دی ښودی، نو زه وایم چې د دې ځمکې به پته څه حال وي او د دې انسانانو به څه حال وي چې د دومره سختۍ باوجود هم بعض خلک د دې خبرې لحاظ نه کوي. نو چې سختي به کې نه چې بیا به ګوره څه حال وي. او بیا دا خبره د قتل او قتال یو بل وجل دا به قیامت ته نږدې ډېر زیاتي. انسانان چې کم وخت نه دی دنیا ته راغلي، الله سبحانه وتعالی حرام کړي په دوی باندې چې یو بل به نه وجني په ناحق. خو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واضحه کړې ده چې قیامت ته به نږدې د ډېر زیاتي. ځکه حدیث کې راځي، وګد حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي او په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، ستکون فتن، فتنې به راځي ډېرې غټې، القاعد فيها خير من القائم. په دغه فتنو کې چې څوک ناست دی نو هغه د ولاړ نه سره غوره، والقائم فيها خير من الماشي، او ولاړ پکې د روان نه غوره دی، والماشي فيها خير من الساعي، او روان پکې د هغه نه غوره دی چې هغه پکې منډې وي. او څوک چې رسول سموي د فتنو ته مخامخ کیږي نو د فتنې به خرابوي. دا وینم سره وینا زه خو خیار ما په ځان مې یقین د علم را سره شته د فتنې موږ نشي ګډوډ کولای. رسول سموي چې دې فتنې به راشي چې څوک ته مخامخ کیږي هغه به خرابوي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په اخر کې وایي ومن وجد ملجأ او معاذا فليعوذ به. رسول سموي نو کچاته به دغه فتنو نه د وتو سلار معلومه د بچ کېدو سزا او معلومه نه غزيله دی ورسي. دې فتنې په قیامت ته نږدې راځي. باقي کې یو فتنه د قتل او قتال. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي ان بین یدی الساعه لهرجا، قیامت ته نږدې، قیامت راتلونه لږ وخت مخکې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هرج برازي، هرج وډیر. صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله هرج څه ته وایي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم القتل وجل. صحابه کرام ډېر اوچت انسانانو نقول يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. يا رسول الله دغه مسلمانان خو ډېر اوچتي، ځکه چې موږ په یو کال کې دوه مشرکان وجنو په دې جهادونو کې، دوی به زموږ نه زیات وجني. دا وي د سوچو کې رسول الله مطلب دا دی چې قیامت ته نږدې د خلک جهادون لري زور ورګینه، مشرکین به ډېر وجني، ناغوي چې زموږ به دوی زیات تکړه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس بقتل المشركين، هغه دغه نه دي مشرکان وجلوا ولا نه دي، خناغو بسکی ولكن يقتل بعضكم بعضا، بعض ببعض وجري حتى يقتل الرجل جاره، تر دې چې سړی به خپل گاونډي وجني وابن عمه وذا قرابته، د تر زوی به وجني او خپل خپلوان به وجني. دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابن ماجه راوړ. څومره عجیب حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی چې دا وجل بډیر شي په ناحقه، وجني بسوک خپل رور به وجني، خپل د تر زوی به وجني، خپل گاونډي به وجني او خپل خپلوان به وجني. سبحان الله، خبره نه څومره ښکار ده، بالکل ښکار ده. رور وجل، گاونډي وجل، قبيله والا وجل، خپل مسلمان وجل. نن سبا عامه د مسلمان وجل د نن سبا د باز ته ټول آسان کار ښکاري. د دې بازو خلکو نه مشرکان يهود نصارا ته په امن او امان کې دي، خو مسلمانان ته په امن او امان کې نه دي. او دې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سی وکي په یو حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث ته وګورئ کې دی والذي نفسي بيده،
رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الله مې د قسم د چا په لاس کې چې زما سره لا تذهب الدنيا دنیا د هغه وخت پورې نشي ختمېده حتی یأتی علی الناس یوم تر دې چې به خلکو باندې دا ورځ نه راغلي یعنی قیامت ته نږدې دي وخت لازم راځي د دې نه مخکې قیامت نشي راتله دا ورځ به څنګه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل رسول سمو هغه څوک چې وجل کې هغه ته پته نه چې زولي وجل کوم اکمې چې غریب وجل هغه ته هم پته نه چې زولي وجل خو بس قاتلم لګي د خپل کار کې مقتول غریب ځان له نن سبا دغه حالت دي پرانیزي کې دماکو شو د سې شي دماکو شو خدای کوم غریبانان چې راغلي هغه مریان دي کوم چې به کومړ شو ولي مونږ وجلې شو په سو وجبانی وجلې هغه څوک چې وجني هغه تم پته نشي چې ولي وجني د قیامت درانیږي کېدو یو نخه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم چې قتل او قتال بس شي دا به ډیر شي په ناحق وجل دا به یو عام خبره شي زموږ موضوع ده نن په ناحق باندې یو انسان وجل او دا ډیره اهم موضوع ده دې زموږ ډیر زیات ضرورت خاص کر د فتنو په دې دور کې د فتنو په دې زمانه کې او خاص کر په دې زمانه کې او په دې وخت کې چې د انسان قدر او قیمت ورکشه د ټماټر قدر او قیمت شتي د پیاز شتي د زمکې شتي د گاډي شتي او د انسان قدر او قیمت ورکشه زه په ځای چې تین انسانان وجل کی زه په ځای انسانان وجل کی په معمولی خبر باندې انسانان وجل کی په یو انچ زمکه باندې په یو پوټ زمکه باندې بوختانه او بلوج دا خو خوازه خبره کنه دي کې شک شتي نه زموږه خبره غلطه په یو پوټ خبره په یو پوټ زمکه باندې په یو انچ زمکه باندې بس پک خلق درنو خلکو دا کار نه مسلمانانو دا کار نه خو دا باز سپک خلق او نیچ خلق او کمزوري خلق د دغوی کاری چې په یو انچ زمکه باندې او په یو پوټ زمکه باندې یو بل وجني او دا باز ولید بالله چې غیرت کم ختم شوی دا غو دا وی خلق پښتنه غتوي چې خزه بریدي خو زمکه نه بریدي زما د پښتو دي دغه بغیرت ته مبارکي چې کم خزه بریدي او زمکه نه پری تاسو غیرت ته بغیرتوب دي ها خزه پرې خو د کوم ځای غیرت ده خو د وستوب دي خزه پرې خو د وستوب دي د زمکه پرې خو د هیڅ خبره نه انچ زمکه باندې پوټ زمکه باندې میټر زمکه باندې جګړه رااله دي کې درون سره هغه دی چې جګړه ختمولو کوشش وکړي و دي کې درون انسان هغه دی چې رسول الله دراوستو کوشش وکړي لکه په یو زمکه باندې ستا جګړه ته ویل زمانه ز صحیح شو زما ده خوستا شو خو چې جنگ وس ختم شي دا درون انسان دی دا اوچت مسلمان لکه دې کې تسغول لار غوړ زلار شو زه ګرځم ځي کو خو چې جنگ ختم شي خو چې مسلمانانو کې صلح راشي داسي کچې انسانان منګلې دي او داسي کمزوري انسانان منګلې دي اگر کا غوځان ته غیرتيان وي ورسوي چې هغه مسلمان لار نه ور کوي چې هغه ساروی لار نه ور کوي هغه زنانه لار نه ور کوي هغه سپینګری لار نه ور کوي هغه ماشوم لار نه ور کوي هغه مریض لار نه ور کوي انو په ځان خو درې منګه غیرتيان او منګه پلانې او الله نه سشي غیرتي او د سشي تخپل صفت کې اوچت مسلمان خو هغه دی اوچت انسان خو هغه دی چې هغه د مسلمانانو خیال ساتي چې دې سينه دا خبره چې ته مخ کې لاړ نه شي دې سينه چرته د دې د لاسوینې توي نشي نو شریعت زمنګ د دې نفسونو حفاظت کړي الله اکبر څومره خوږ دین دی ما تاسو سره پنځه خبرې ذکر کړې چې زمنګ د دین حفاظت کړي زمنګ د عقل حفاظت کړي زمنګ د مال حفاظت کړي زمنګ د عزت حفاظت کړي زمنګ د نفس حفاظت کړي او دا ته بل یو مذهب کې د سینې شاملوي دا غیر پر الله سبحانه وتعالى د قصاص مونږ ته خوله ولکم فی القصاص حیات الله وی په دې قصاص کې ستاسو د پر ژوند دی ژوند سړی په سوچ کې شي یو سړی په سوچ کې شي چې په قصاص کې ژوند د کم زینه راغی قصاص خو ختمول دي یو سړی وجل یو سړی راول کې بل سړی مړ کو ته دې مړ کې سزا ولور کې دا خو انسانان ختمي الله دې کې ژوند دی ژوند بګي دي سي چې کله د حدود نه پېښ شو کله قصاص نه پېښ شو نو څوک به نه لګي چې بل مسلمان په نه حق مړ کی یا بل انسان په نه حق وځي نو د انسانانو لپاره به ژوند راغی کنه نه غي ژوند پکې راغی شریعت
زمونږ د نفسونو حفاظت کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واضح کړي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث دیو مسلمان وینا نه د حلاله مگر په دریو خبرو چې د درې کارونه کله مسلمانو وکړو نو بیا د وینا حلاله ده. درې کارونه کوم دي؟ الثيب الزاني، هغه انسان که سړی دی او که ښځه ده چې واده کړی او د هغې نه بعد د زنا کوي نو د ده وینه حلاله ده. الثيب الزاني دا د سزا ده، حقدار دی چې دی ووجلی شي ځکه چې ګناه یې دومره غټه ده. والنفس بالنفس رسول الله صلی الله علیه وسلم وی والنفس بالنفس، او یو سړی راولګي بل سړی بې ګناه وجني دی به وجلی کیږي. نو په دې ټیم کې به څوک دا خبره نه کوي چې ولې ته انسانان وجني. نه موږ چې د اجازه چا ورکړی، د شریعت ورکړی، د اجازه هم شریعت د دې لپاره ورکړی چې د نورو انسانانو حفاظت وشي. نو ستاسو د یو انسان د پر ټول انسانیت سره خراب دی. نن ته دا سړی پرېښودو بې ګناه قتل یې کړی دی، نن ته دې معاف کو، بل ځکه قاتل جوړ شو، بل ځکه قاتل پیدا شو، بل ځکه قاتل پیدا شو. د یو سړي د لاسه انسانیت ته ټول خراب کو، د یو سړي د لاسه معاشره دې ټوله خراب کړه. نه کده د یو سړي نه موږ سزا واخلو او د یو سړي نه موږ د سر وو او د یو سړي موږ مړ کو نو د نور ټولو حفاظت وشي. د دې ټولو حفاظت ضروري کې د یو حفاظت ضروري دی. د ټولو حفاظت ضروري. نو د دوه خبرې شوې چې واده کړي هغې نه بعد زنا کوي او بې ګناه انساني وجلی، والتارک لدینه المفارق للجماعه، او هغه انسان چې خپل دین پرېږدي مرتد شي والعیاذ بالله. چې سړی اسلام پرېږدي مرتد شو، دین یې پرېښود، د ده وینه څه شوه؟ د ده وینه حلاله شو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، یقینا ستاسو وینې ستاسو مالونه دا په تاسو باندې حرام دي. د یو بل تاسو به د یو بل د عزت خیال ساتئ، و اعراضکم د عزتونو خیال به ساتئ. زما مال په تا باندې په ناحقه طریقې سره حرام دی، زما وینه په تا باندې حرامه ده په ناحقه طریقې سره، زما په عزت کې ګوتې وهل دا په تا باندې حرام دي. څومره خوږ دین دی. د اسلام محاسن که بیانې چې د اسلام کې دا د فایده ده دا د فایدې نو ختمې به نه شي دا فایدې. دې فایدې ته وګوره چې ستا مال په دې لاره کې پروت دی او تا یې ښودی یو چوکیدار پرې نه وي، خو زه دغه مال له نږدې نشم ورتلی ځکه دا په ما باندې حرام دی، ستا وینه په ما حرامه، ستا د عزت خیال به زه ساتم. مسلمان دې ته نه وایي چې به بل مسلمان پسې به بیټکونو کې لګوي د هغه عزت باد کړي، د هغه په کور والا پسې خبرې کوي، د هغه په زنانو پسې خبرې کوي. نه، که بالفرض تا په دې سړي کې څه کمی زیاتې هم لیدلی هغه به ورته مخامخ وي. خدا د مسلمان طریقه نه ده چې دی به د بل مسلمان عزت تار کوي لګیا به او به یې کې به دی ګوتې وي او بیا به نوم یې په ځان ایښودی وي زه مسلمان یم او زه فلانی یم. نه، بلکې شریعت دا وایي چې ستا په مخ کې یو مسلمان د بل مسلمان عزت خرابوي او د هغه په عزت کې ګوتې وي نو ته به هغه باندې رد کړې، به غلی کړې. دا د مسلمان شان دی. دا بس خو سره ښه ګرم شي لګیا شي اوس صرف معمولي خبره پکاري، معمولي خبره. دا بعض مجلسونه به تاسو لیدلي داسې کچه مجلسونه چې کینی د پلانی ښځه داسې ده، د پلانی خور داسې ده، والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی د دې قسمه بدو صفاتونه دی الله سبحانه وتعالی موږ لرې ساتي چې موږ کینو زموږ مجلس په دې باندې ګرمیږي چې د پلانی ښځه داسې ده، د پلانی خور داسې ده، او د پلانی لور داسې ده، او د پلانی مور داسې ده. د کوم ځای مسلماني ده او د کوم ځای پښتو او د کوم ځای غیرت دی. نو ستا مال او ستا وینه دا په ما باندې حرام دي، ستا په عزت کې زه ګوتې نشم وهلی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هغه نفس تاسو نشئ وجلی چې د هغه څه ګناه نه وي الا بالحق، مګر دا که په حق سره نه بیا وجلی شي. لکه موږ درې خبرې مخکې ذکر کړ، بیا ته وجلی شي هېڅ خبره نه، خو د هغې نه علاوه الله سبحانه وتعالی وایي چې تاسو یې نشئ وجلی. دا خو پرېږده چې یو سړی بې ګناه رالګي او بل سړی وجني، بلکې شریعت په دې کې دیت او کفاره ښودې ده چې یو سړی په خطایي سره بل سړی ووجني،
فایکم الله سبحانه وتعالی کفاره خو دی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الله وی مؤمن نشي وجله مگر دغه بغلطي وسبب چې بغلطي سره ځکه غلطي دی شو معاف نه الله وی ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله غلام بازادی مری بازادی دیت باور کوي داغین علاوه که غلام آزادولو طاقت نه فصيام شهرين متتابعين 2 میاشتې روزي بي پر لبسي چې انسان دا خو پرې چې بی ګناي وجني په خطا سره دې مړ کو کنه په خطا سره نو هم باغی کې دیت او کفاره شتي دا ټول خبرې په دې دلیل چې شریعت زمنګ د دې نفسونو حفاظت کړي نو ته تداوي چې ته بل انسان نشي وجره بلکې ته دام وي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولزانم نشي وجره ځکه خو خودکشي حرام کړي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې یو سړی ځان مړ کو خودکشي وکړه د قیامت پر ورځ د سزا ده چې دی په جهنم کې ځان په دغه طریقې سره همیشه وجني او الله به ژوندې کوي دی به ځان وجني او الله به ژوندې کوي دمر الله سبحانه وتعالى په موږ باندې مهربان دی ان الله كان بكم رحيما الله په تاسو باندې مهربان شفقت کوونکی دا خو پریدا یو سړی وجل سبحان الله دې حدیث ته غوږ کړي او زموږ خبره کې سوچ کوي رسول صلی الله علیه وسلم د دین منع کړی دا چې ته یو مسلمان ته په غب شپ کې مسله نه خې په وسپنه باندې بوته اشاره نه کوي یو مسلمان د باز جاهلان او په دې مسله نه په غب شپ کې لکه په یو بل بسي سوس پنه راوالي یا چاړې یو بل ته خي یو بل ته اسلحه خي د دین شریعت منع کړی ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم لا یشیر احدکم الی اخیه بالسلاح پتہ سو کې یو سړی خپل ورور ته اسلحه نه نیسي فانه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يده نو یې پته نشته کې دي چې شیطان دې بهکاو کی او د دې راسته چې د خپل ورور وجلی شي فيقع في حفرة من النار نو د جهنم یو کندې ته بغزار شي وبل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من اشار الى اخيه بحديده کم مسلمان چې بل مسلمان پسې وسپنه راواغست سی به پسې راواغست کړ وجلو خبره زنه کوم یو سړی راولګي بل سړی مړ کو په نه حقه دا ډیره غټه خبره و دې کې خبره مونږ دا کو چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی راولګي د خپل رور ته په وسپنه باندې اشاره وکړه وسپنه بس راوځي په دې وام فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي نصوب رجد وسبنا ني خودي ملائك بدم لعنتونه وي وإن كان أخاه لأبيه وأمه رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کدا مخامخ سړی د خپل روري د یو پلار او د یو مور نه پیدای اگر ک ټوغه کوي خو په ټوغه کې به مسلمان ته وسپنه نه خې هغه ته اسلحه نه خې هغه ته اسلحه نه نیسي په ټوغه کې به ته نه نیسي او که په ټوغه کې دوته وسپنه ونیو یا دې بس اسلحه راواغه ساج ټوغه دي کوله ملائک په پتا باندې لعنت وې دا هغه وخت پوري چې تاسو پوري دا وسپنه او د اسلحه ته خو دي نه دا حدیث په صحیح مسلم کې د دین زم چې دا حدیث کافی دی د دین او خيار سره پوښي چې دا وجل به سمه غټه ګناي پوېږي به انسان کنه پوېږي د جو خيار سره به پوښ کله نور موضوع مونږ پریدو خبره بالکل ختم کوم کافی دی چې صرف وسپنه خو به مسلمان پسې وسپنه راغسته اسلحه راغسته دا غیدا ګناه ده او دا غیدا سزا ده چې سړی راولګي مسلمان مړ کی چې دغه به ګوره څه ګناه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی دا هغه خلکو مبارک او موږ سوې چې هغه بی ګناه مسلمانان وجني او مسلمانان یری ماشومانان یتیمانان کوي چې دوی به سهالي د قیامت پورس د تاسو ته یو څو آیتونه او یو څو حدیثونه په دې موضوع کې وایم چې تاسو ته پته ولګي چې د بی ګناه انسانان وجل د څومره غټه ګناه ده الله سبحانه تعالی د دې جرم نه او د دې ګناه نه الله سبحانه تعالی دې موږ لري ساتي او الله سبحانه تعالی زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله سبحانه تعالی زموږ معاشره د دې قسمه جنگونو نه او د دې صفاتونو دې الله پاک ساتي الله سبحانه تعالی په قران کې وایي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا. الله وی چې یو سړی بل سړی وجني بے ګناه نه، دا صرف په د باندې دا جرم نه دی، صرف دا جرم نه دی چې د یو کس مړ کو، بلکې الله وی فکأنما قتل الناس جميعا، لکه د چې دا ټول انسانیت وجنو، ټول انسانیت. فکأنما قتل الناس جميعا. زموږ د دین چې دی کنه اسلام د سلامتیا ولا دین دی، دا دین نه دی چې په انسان باندې بس رعب قائمه او په هر ځای کې به ویني توې او په هر ځای کې بدامني. اسلام د دین، اسلام دین د امان دی، اسلام دین د سلامتیا دی. اسلام حفاظت کوي زموږ د معاشري، زموږ د ملک، اسلام حفاظت کوي زموږ ټول. والله العظیم په کوم ورځ چې موږ په صحیح اسلام باندې عمل شروع وکړو کنه، نو په یو ځای کې بې ګناه انسان نه وجل کی، خو په شرط د دې چې موږ په صحیح اسلام باندې عمل شروع وکړو. چې کله موږ د شریعت ته غاړه کېښوده او کله موږ پوره کامل اسلام دین ومنو، نو زموږ په معاشره کې به چېرته دا واقع نه راځي چې یو کس را لګېدلی دی او بل کس یې په ناحقه وجلی. دې دین ته خو یوازې زموږ وګوره چې یو سړی بل سړی په ناحقه وجني، فکأنما قتل الناس جميعا، لکه د چې دا ټول انسانیت وجنو، ټول انسانیت یې مړ کو. ومن احیاها، او چا چې یو نفس را ژوندی کو، فکأنما احیا الناس جميعا، لکه د چې ټول انسانیت را ژوندی کو. انسان څوک را ژوندی کولی شي؟ دې مطلب دا دی چې اوس تا یو سړی ولیدو او هغه اوبو کې ډوب شوی او هغه ضرورت لري چې یو کس په هغه پسې کوشي او د دې اوبو نه بچ کړي او ته پسې ورکوش وي او بچ دې کو، نو لکه تا چې ټول انسانیت را ژوندی کو. یو سړی په اور کې سوځي، په کور کې اور لګېدلی، ته ورننوتې، دا سړی درې کور نه راوویستو، لکه تا چې ټول انسانیت را ژوندی کو. سبحان الله. نن سبا د ډېرو خلکو نه د انسانیت هم ختم شوی، پاتې له اسلام انسانیت ته ختم شوی. په لاره به اکسیډنټ شوی، دی به په بد حال باندې پروت دی، دا غریب وینې به ترې بهیږي، دی به له ویډیو جوړوي چې دا ویډیو به په فیسبوک باندې وچلوي او چې دا ویډیو به یوټیوب ته وخیږي. لکه انسان پروت دی، وینې ترې بهیږي، په هغه باندې تکلیف دی، په هغه باندې سخته ده، راوچتې که بوځي هسپتال ته، دی په موبایل کې مصروف وي، موبایل به ورته نیولی. یو سړی به لګیایي، دا بل به وهي او ټکوي به په ناحقه، دا ټول به ورته ولاړي، ویډیو به ته جوړوي چې بیا په فیسبوک باندې ورکړم چې نن زموږ په کلي کې داسې جګړه شوې. دا فیسبوک او دا یوټیوب د دې قصو نه ډک دی که نه. دا تاسو وینئ نه دا زخمیان چې پراته وي او دا ویډیو دې شوي، خو دا ویډیو دې چا کړې ده که نه؟ هغه په هغه ټایم ولاړ دی، دوی تماشې کوله که نه، نو ځکه چې هغه دا ویډیو کړې ده. د هغې سره به یې خوله هم چینګه کړي، خاندي به هم چې یعنې زه یو غټ کار کوم چې یو مسلمان پرېږدي، یو انسان پروت دی، هغه ته د مرستې ضرورت ته زه ترې ویډیوګانې کوم. انسانیت ختم شوی، مسلمانی خو پرېږده، انسانیت ختم شوی. او په کوم ځای کې چې انسانان ووجلی شي او ظلم او زیاتی وشي، نه د بعض انسانان چې هغه د انسانیت نه خبر نه دي، هغه بلا الټه خوشحالېږي چې دا ښه کار وشو، ښه کار وشو چې په دغه ځای کې دا چل وشو، ښه کار وشو چې په دغه ځای کې دا چل وشو. نو زمونږ شریعت خو دا وایي چې ته په ناحقه څوک وجنې، لکه تا چې ټول انسانیت ووجنو. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت کړی په قرآن کې، وعباد الرحمن، د رحمان خاص بندگان. او په دې عنوان باندې زما یو څو بیانونه دي، هغه وورئ، 5 دي یا 6 بیانونه دي د رحمان د خصوصي بندگانو صفات. اول ته ما ټول تفصیل کړی چې په دوی کې کم کم صفات، نو الله د هغوی بعض صفات بیان کړي. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. الله وی د رحمان خصوصي بندگان هغه دي او خاص بندگان هغه دي چې د الله سره شریک نه جوړي په بندګۍ کې. دا د هغوی غټ صفت. دویم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله یغوی نوجنی بی گناه انسانان مگر په حق سره. کله وجلو حقداري شریعت اجازه ورکړي نو به صحیح ده، نور هغوی بی گناه انسانان نه وجني. دا د رحمان د بندگانو صفات. شریعت هغه خوږ شریعت ته زمونږ انسان خو پرېږدوي په ځناور باندې به هم شفقت کوي.
په زناور بم مهرباني کی. رسول صلی الله علیه وسلم سوی چې یو ساروی لاله بل به مخ ته ودرې نه به ودرې. څومره ښکلی دین دی. په دې کې به ته څنګه رالګې او بې ګناه انسان به وجرې. زمونږ شریعت دا وایي چې کله ته څاروی لاله نو چاړه به پسې تېره کې. څنګه به په دې شریعت کې یو سړی راولګي او انسان به وجني بې ګناه. زمونږ شریعت هغه شریعت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو بیر باغ ته ننوتو نو په دې باغ کې دننه اوښ ولاړ. اوښ نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې اوښ باندې لاس راښکودو. دې اوښ څه هنارې یا څه اواز یې کوو او د هغې سره یې د دې سترګو نه اوښ کې هم روانې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې شو د دې اوښ هغه مالک صحابي رسول الله زه یم. وایي دې ما ته شکایت کوي چې دې ما سره ظلم کوي. ظلم ورسره مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ظلم ورسره مه کوه. د سره څومره خوږ دین دی، څومره مهرباني او شفقت والا دین دی چې په زناورو او په څاروو باندې زیاتی نشي کولی. نو څنګه به ته رالګې او یو انسان به وجنې. الله سبحانه وتعالی په نیز باندې ګورې د دې انسانانو ډېر غټ قیمت دی، د دې نفسونو ډېر قیمت دی. که هغه وړوکی دی او که هغه غټ دی، که هغه بوډا دی، که هغه ماشوم دی، که هغه غریب دی او که هغه مالدار دی، که هغه تور دی او که هغه سپین دی. الله په قرآن کې سوی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. الله وایي کومو خلکو چې خپلې لوڼه خښې کړي دي، لکه مخکې به په خلکو کې دا صفت و جاهلیت په وخت کې چې هغوی به د خپلې لوڼه ژوندۍ خښولې. او دا د دوو خبرو د لاسه. یو خو هغو به د دې د لاسه چې غریبي را نه شي او مونږ به څه کوو که دا بچي دومره ډېر شي لکه نن سبا بعض دي زیشتي وایي بچے دو هی اچھے. بچي به څو ساتي؟ دوه. دغه تعلیم یافته او روشن خیالي دوه ورسره هغه دوه تیم بیا مړه شي. یو به یې دغه شان ګرځي راګرځي دغه دوه دانې ورسره وي. بچي څوک ډېر ساتي به یې څنګه وي؟ تربیت به یې څنګه کې تربیت به یې څنګه کې. او رزق به له د کوم ځای نه راوړې؟ ته به چې ته چېرته د خپل رزق ځان له به خپله پیدا کړې. ته د وړوکوالي نه چا ساتلی؟ ته چا ساتلی؟ ستا پلار کم تعلیم کړی او ستا د پلار سره کم داسې غټ جایدادونه. ډېر خلک داسې موږ سره شتي چې موږ یې پېژنو چې د هغه پلار غریب او فقیر انسان شتي. داسې نه شتي که موږ سره اوس یې بچي سم مالداره دي. د کوم ځای دا رزق دوی ته میلاو شو؟ رزق خو الله ورکوي. نو هغوی به دا چل کوو د جاهلیت په زمانه کې چې دا جنکۍ به یې خښولې، دا بچي به یې وجل د دې د لاسه چې دا غربت به موږ را نه شي. او دویم وایي سبا له د دې جنۍ د لاسه موږ چې ته ونه شرمېږو او موږ کمزوري ښکاره نه شو. نو د جنۍ مثال کې یو قبیلې ته موږ واده کړه، د دغه قبیلې سره سبا له زموږ جنګ راغی، د جنۍ د لاسه موږ کمزوري شو. نن سبا مخکې دا صفت په دې عربو کې د جاهلیت په وخت کې، اوس دا صفت الحمدلله په عربو کې نشته. بلکې سبحان الله عربو غالبا لوڼه ډېري. کوم عربي سره چې ملاوي هغه لوڼه ډېرې زیاتې او په دې باندې هغه سم خوشحاله چې دې ته پوښتنه کې ستا څو لوڼې دي؟ اول الحمدلله وایي به وایي دومره لوڼې او ښه رزق هم پراخې او ښه مزې چرچې. دا مرض اوس په موږ کې دی چې لور ورته وویل لکه ایټم بم چې دې پرې راواچو. یاره زامن ښایي هغه زامن چې بیا ویني یو چرسي او بل بنګي او بل ډاکوي او بل پالتو ګرځي که د یو بره ځي. ښه نو تا چې دا زامن دومره ډېر غوښتو اوس له تربیت وکړه که نه. بچی خو هغه بچی دی چې هغه دیندار وي، که هغه جنۍ دی او که هغه هلک دی. بچی خو هغه بچی دی چې هغه د مور پلار د پاره د سعادت یو ذریعه وګرځي، د خوشحالۍ یو ذریعه وګرځي، جنت ته رتلو یو ذریعه وګرځي، که هغه هلک او که هغه جنۍ. هلکان ډېر شو په نوم باندې هلکان ډېره څه پکې. هلک خو هغه هلک ته چې دین دپاره استعمال شي او جنۍ هغه جنۍ ته چې دین دپاره استعمال شي. داسې بچي انسان له پکار چې الله سبحانه وتعالی نه وغواړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې خلکو حالات را نقل کړي او د فایدې لپاره ته دا خبره پوره کوم. دغه د جاهلیت د خلکو حالات الله را نقل کړي دي کوم چې پرې لوڼو باندې خفه کېدو. نو دغه خلکو هغه حالاتو ته ګوره او بیا زموږ د پښتنو ته ګوره. الله په قرآن کې وایي په سورة النحل کې
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى الله وی کله چې د خلکو کې ته چاله زیره ورکې په لور باندې چې پلانیه لور دی شوی ده دا اوس الله هغه خلکو حالات را نقل کوي خو تاسو به خپل خلکو ته سوچ کوئ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ الله وی دا مخې تک تور شي او د غصې نه راډک شي مخې څه شي تور شي پلانې مبارک شه لور دی شوی ده بس د وګدم ته به جبې سي چل تندر بلاده غلې به ودري سو لور شي جنې شي دیم د غصې نه راډک شي نو دا خزه به وي کده نن نه باد دي جنې راوړه یره د دبشه قمقل انسان ما د زمکه به مخ باندې دی درې او په دې کې غیرتی خزه هغه ده که زما د بیانونه به چرته یو زنانو ته ورسي نو زه د زنانو ته د طریقه خوري طریقه او په دې زمانه را سړی نه خپکی حق چې کم سړی خپل خزه داوي چې کدنن نه بعد د جنې راوړنو سبا خیر نه ندی خزله پکار چې خاون ته چې بزان کې غیرت ولګواله کې جوړ کا بچستانه پیدا کی خزه نه پیدا کی ته بزان کې غیرت ولګوا ته الک کې زبر الک راوړم کنه نو بس سړی دی بزن کې غیرت ولګي هغه دی سړی کی یو بس د خزه بوله سړی راوړي خزه غریب بدی کې سکار دی چې خزه د الک دی کله جنې د دبشه قمقل انسان ما د زمکه به مخ نه دی چې د خزه وې ټکې په دی وې چې ته جنې راوړه او ځان سینه بټپې نو ته چې سینه ټپې ته الک کپتا کی زوري دا خدای الله سبحانه وتعالى ورکړي چې چاله الک ورکې او چاله جنې ورکې او چاله بالکل نه ورکې نو دویم باغو کې دی الله وجه غصه شي دویم صفت دی دریم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله وی پټیږي د خلکونه د خلکونه پټي چې لوري ورشي ته به چې د مړې شه درې ورځې به د بکور کې نه یا د مرګرو سره پروتي او یا چې د تر بکور کې پروتي او یا د ماما بکور کې پروتي لکه مړې شه کې سې چل شي چې ته کور ته نه راځي نه جیوا غریب خپه دی او دیټینګ کو د سموه سې چل شي ولوري شي يتوارى من القوم من سوء ما بشر خا ابو بختنو کې ته چل ګور مبارکي نشي ورکولې په لور باندې کته مبارکي ورکړنو د ابا جاهلان سوې وي په موږ پورې خنداوي شو ځکه وي چې مبارک شي نته بس کې اوس په کور کې جنې پیدا شو نته بس کې ته به زی په غم کې وځه شریکي البته بلار شي نو دې څه بغلې نه شي یو ګنټه بغلې کېنی چې زموږ د غم کې شریک یو نو بیا واپس کور ته راځي چې کم سړی په دې لور باندې خپکیږي زویما چې در پر د سزا خدای جل وعلا سره نه ورکیدا بچي چې دې به پته ولې چې بچي څومره اوچت نعمت ما خبره دا کوله خبره زموږ وګد شو د فائدې لپاره مې وګد کړه چې الله سبحانه وتعالى بد دغه جنین ته پوس کیدا کوم چې وجلې شوی د واذا الموءوده سئلت اگر کغه ولده مته صدا خبره کوله چې د انسان قیمت د الله پنيس کده وړو کده کده لوی دي واذا الموءوده سئلت الله دغه ماشومینه بم ته پوس کوم د قیامت پورز به ای ذنب قتلت چې دا ولي وجلې شي چې دې ماشومینه ته پوس کی دا ولي وجلې شي د چې سړی بالغ انسان وجني د بچو پلار وجني د بچو مور وجني ماشومانان یتیمانان کوي خزه کونډه کی دنه ته پوښتنه کی چې ته ولې خلک وجني ولې تر ظلم کو یو څو حدیثونه به د باب کې وورم چې دا قتل پناه حق سومه غټه ګناه تاسو ته یو څو حدیثونه چې اندازه ولګي حدیث کې راځي معروف حدیث ته موږ څه پرې په درسونه کې بیان کړي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دا وو کارون نزل لري ساتي چې انسان تبا کوي الشرك بالله الله سره شریک جوړول تیر شي درس کې تفصیل مونږ وکړو والسحر او جادو وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او پنا حق یو انسان وجل رسول سمو دین ځان لري ساتي دا خبره چې انسان تبا کوي او انسان له غوپه ور کوي په جهنم کې ول عیاذ بالله یو حدیث کې رسول سمو وی په صحیح بخاری کې دا حدیث ته اذا تواجه المسلمان بسيفيهما
کله چې دوه مسلمانان یو بل ته مخامخ شو د دوانو سره توري وي فکلاهما من اهل النار نو د دوانو جهنميان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د کوم چې د دوانو تور راغستي یو کس ته پوښتنه یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول یا رسول الله قاتل خبره خو واضحه ده چې ډیره لګیده دا بل مړ کړه خو دا مقتول ولې جهنم ته لاړ رسول غزول مشه دی ولې جهنم ته ځي رسول صلی الله علیه وسلم ته انه اراد قتل صاحبه ويدم د قتل اراده کړي او خلاص نه دی برشه به اراده وکنه اراده وخو قبل پر زورور شو ابر مخ کی شو کاغه بنره مخ کی شه نه دوجو د دوانه به جهنم ته زی د دې دلاسه چې د یو بل تر مخامخ شوی دي او د یو بل د وجلو د یو خو وجل دی او د بل اراده کړي او کامیاب پکې نشو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دغه کې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نوریدلی لا يزال المؤمن في فسحه من دينه د مؤمن په دین کې همیشه پراخي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د مؤمن په دین کې همیشه صحیح فراخي په دین کې پراخي مطلب دا دی چې د مؤمن همیشه په ترقی کې د مؤمن د صفت چې د دینداری په برزي کته نه راځي په برزي ما لم يصب دما حراما رسول سموي دا هغه وخت پورې چې د یو بیګناه انسان نه وجل دا هغه وخت پورې د دین په پراخي کې روان او چې په کوم ورځ د لاس نه بیګناه انسان وجل شو نو په د باندې د پراخي شي د بندش علما د دې اوسو مطلبونه ذکر کوي یو مطلب دا دی د دین پراخي یعنی چې سو پورې ستاد لاس نه یو انسان بیګناه نه وجل شوی دا هغه وخت پورې ته دین په ترقی کې روان تقوا به د بګړيږي الله سبحانه وتعالى ته نږدې کی په کوم ورځ چې د انسان وجل شو نه بس اوس به ترورو په کتر راشي یو مطلب دا دی چې سو پورې ستاد لاس نه انسان نه وجل شي دا هغه وخت پورې ته د پراخي مطلب یې ته د توبې دروازه کولاو شوی دا الله سبحانه وتعالى توفیق درکې د توبې د وستو او په کوم ورځ چې ستاد لاس نه سو وجل شو ولید بالله پناه حق نبی الله تعالی د توبې توفیق نه درکې دا خو تجربه خبره مونږ لیدلې دا کوم خلک چې دا اجرتی قاتلان دي او د خلکو نه پیسې میشي اخلي د مخونو ته ګوره د مخونه ورانی د خبيسانو د دین غ پراخي به بند شي په دین کې ترقی نه راغوي بلکې هغه روزانه د تبعی طرف ته رواني دا خبره ما صحیح ده که غلطه ده دا خلک منحوس خلکی به برکت خلکی دغه بیٹکونه به برکت دی دغه شکلونه به برکت دی مونږ زو د سغوی نه کید الله سبحانه وتعالى غوی نه ری د صدراسه د دې د لاسه چې بی ګناه انسانان وجني پیسې ورورګه طلب سره مړ کوي دې بګینه ګوري چې د وجلو لایق دی او کنه څو عجیب حدیث دی د صحیح بخاری کې وبل حدیث ووري صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء د قیامت پر ورځ په هر انسان باندې دوه حقونه دي یو د الله دی او دویم د چا دی د انسانانو دی د الله په حقونو کې اولنې حق چې دغه مبارک به تفوس کې هغه د منځونه رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دې منځونو تفوس به اولنې تفوس د منځو مبارک کې نه کپدې کې کامیاب شي نو مخ کې اعمال بدن الله بیا قبلې کپدې کې کامیاب نشي نو مخ کې اعمال ټول تباہ او برباد دي در الله په حقونو کې اولنې حق دی د انسانانو په حقونو کې اولنې حق چې دغه مبارک ته پوښ کیږي رسول سمې دا ویني دی څه مطلب دی یعنی دا پنا حق انسانان وجل دی مبارک په فیصله کیږي اولنې فیصله چې د انسانانو په حقونو کې وکیږي هغه دی ویني مبارک په الله سبحانه وتعالى ته پوښ کی سګب خو نه چې تر اولګو انسان دی مړ کو به دی مسلمان مړ کو او بیا خپ سینه دی راويستي او ګرځي او خوشاله دا حدیث وره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی او په سنن ترمذی کې دا حدیث والله العظیم چې دا حدیث وکوري او د زړه ژوندې او د مسلمانی په حقيقي معنی سره مؤمنی زم چې په انسان باندې د غونې ذکر دی حدیث تلاس ویریږي سخ رسول صلی الله علیه وسلم وی يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه د قیامت په ورځ به
مقتول قاتل راولي. مقتول څوک دی؟ دا کوم چې وجلی شوی، او قاتل هغه دی کوم چې وجلی دی. نه دا مقتول مظلوم چې کوم دی، چا سره چې ظلم شوی دی، دی به دا قاتل به نیولی ناصیته و رأسه بیده، د دې تندین او د دې سر نه به نیولی او د الله طرف ته به راښکاږي، د الله طرف ته به راکاږي. و اوداجه تشخب دما، او رسول صلی الله علیه وسلم د دې مقتول د مرۍ نه به د وینې دانګې ټوپونه به وي، دا کوم چې وجلی. یقول یا ربي قتلني هذا، نو دی به الله ته وي یا الله وی د زه وجلی یم، د سل هذا لم قتلني، یا الله تپوس ته وکړه د زه ولې وجلی یم. رسول صلی الله علیه وسلم وی حتی یدنیه من العرش، را به کاږي د الله د عرش ته به نږدې کړي سي، او بیا به الله سبحانه وتعالی سره کیس داخل کړي چې الله د زه وجلی یم، او د وینې به د تازه قسم به وي، یا الله د وجلی یم، تپوس ته وکړه زه ولې وجلی یم. د دې به څوک جواب ورکړي چې ما په دې وجلی. تاسو شرعي د شریعت اجازه تاسو نشئ، سړي سره اجازه ده صحیح د جواب ورکړي، یا الله ته اجازه راکړو چې وجلی شي، یا الله ستاسو پیغمبر اجازه راکړو چې دې سړی وجلی شي. دا غین علاوه تاسو سره خبره ده، څه جواب دی چې ته الله سبحانه وتعالى ورکړي. څومره عجیبه حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا حدیث امام نسائی رحمه الله راوړی، غوږو ته کېدی کل ذنب عسى الله ان یغفره، هر ګناه کېدی شي الله وبخي. رسول صلی الله علیه وسلم مسوي وی هر ګناه کېدی شي الله وبخي الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، هغه سړی چې راولي یو بل مسلمان قصدا عمدا وجري، او الرجل يموت كافرا، یا هغه سړی چې خپل دین پریږدي او مرتد شي او کافر مړ شي، والعیاذ بالله، دخلك الله نه بخ. رسول صلی الله علیه وسلم وی لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، د دې ټول دنیا ختمه ده د الله سبحانه وتعالی په نسبانه د دې خبرې نه وړه ده چې تر ولګي یو مسلمان مړ کې په حق. لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن، چې ته مؤمن په حق مړ کې د دینه غټه ده چې ټول دنیا ختم شي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، سنن ترمذی کې دا حدیث ته، لو ان اهل السماء واهل الارض، کچرته د اسمان کې چې څومره خلق دي دا ټول، واهل الارض او بزمکه کې چې څومره خلق وسیږي دا ټول، اشترکوا فی دم مؤمن، دا ټول اتفاق کوي چې یو انسان به وجنو مسلمان په حق. دی ټول انسانیت اتفاق کوي چې څومره انسانان دي او څومره پیریان دي، او بیا چې اسمانونو ولا څومره دي چې دا ټول اتفاق کوي چې دا یو مؤمن به وجنو. رسول صلی الله علیه وسلم لا کبهم الله فی النار، الله به دې یو انسان د لاسه دا ټول جهنم ته بوزي. د دې یو انسان د لاسه دا ټول الله سبحانه وتعالی جهنم ته بوزي. داسې قدر او قیمت دی د انسان د ژوند. دا حدیث په سنن ترمذی کې، دا خو نن سبا د غب شپ جوړ شوی، که اخبار کولاوي، که ټي وي کولاوي، که موبایل کې ګوري، پلانیزي کې دومره وجلی شو، پلانیزي کې دومره وجلی شو. انسان قدر او قیمت ختم شوی، د مسلمان قدر او قیمت ختم شوی. مسلمانان په یو بل کې خطري، په یو بل کې مسلمانان خطري، کفر او کافران، شرک او مشرکان، د دین دشمنان پنیندارو دي، خاندي، په موږ پورې ټوغې ټقالې کوي، موږ په یو بل کې وروستیو، او موږ په دغه کې لګیو چې یو بل به څنګه ختمو. د پلاني ملک والا به پلاني ملک والا څنګه ختموي، پلاني مسلمان به پلاني مسلمان څنګه ختموي. کافر او کفر لګیا دي د مسلمان د ختمولو کوشش کوي. ما او ته په دې موضوع کې لګیو چې ته افغانې کې ته پاکستاني، ته سعودي کې ته پاکستاني، ته پنجابي کې ته پښتني، ته بنگالي کې ته انډيني، او ته مالدار او که ته غریبي او ستاسو نسب زورور دي، که ستاسو نسب کمزور دی، ته ښکلی که ته بدرنګې، موږ په دې قصو کې لګیو ختیو. او کافران خپل کار چلای. زمونږ په مسلمانانو کې موږ ته دشمنان پیدا کړي، نو هغوی لګیا دي مسلمانان وجري، د توحید کلمې په سینه کې پرتې، د توحید عقیده په سینه کې پرتې، دی به راولګي، دی به مړ کړي. ولې د مړ کو څه دلیل سره شته په شریعت کې؟ وایي دی زمونږ خلاف وجي،
سبحان الله مسلمان وینه دومره ارزانه شوی ده چې ته د چا خلاف شې تا به مړ کي او کافران په امن او امان کې دي هغه یو بل ته چې دي کافران چې یو بل وجني لیدلې دي چرته نه او دی یو بل احترام کوي د یو بل عزت کوي اگر کا دغه مذهبونو ولا د کفر چې څومره مذهبونه دي دوی د یو بل سره دښمنی شتي خو د مسلمانانو په مقابله کې سړي ټول یو دي د مسلمانانو په مقابله کې هغه درو چې يهودي مزه نصراني مزه هندوی مزه سیک یم زه پلاني مذهب ولا زه پلاني نه د مسلمان په خلاف ټول یو دي خو مسلمانان د کافرانو په خلاف نه یو کی چې موږ ټول راولګو او یو شو د یو بل قدر او قیمت پیژنو د حدیث ته وکړه رسول صلی الله علیه وسلم او امام طبرانی د حدیث راوړي لا يزال المؤمن معنقا صالحا مؤمن همیشه نیک عملی مؤمن سی نیک عملی معنقا الله سبحانه وتعالى ولد خوشالو جون ورکی دی مؤمن الله د خوشالو جون ورکی الله ولد نیک بختی جون ورکی دی مؤمن له ما لم يصب دما حراما داغه وخت پورې چې سو پورې د لاس نه سوک وجلای شوی نه بنا حق فاذا اصاب دما حراما بلح رسول صلی الله علیه وسلم وی په کوم ورځ چې د لاس نه سوک وجلای شي د جون برکت ختم شي د دین برکت ختم شي د دین ترقی ختم شي دا خو موږ خبره د مسلمانانو کو خو چې یو کافر ګرم د کافرانو اقسام دي او ځکه موږ وایو چې سو پورې د علماو سره نه ناس کنه او علماو ته زنګنان نه مات کړي د کعبه پر رب د قسم خورم ک دین دی زده کو یوازې دین د کتاب نه زده کول یا د بیان نه چې نه جی موږ بیانونه ورسو کوي موږ کتابونه ګورو دین نشي زده کوله تب لازم عالم تکینه زنګنان به ماته هغه به دین په کوي دغه سره به کتاب ګوري بیان باوري علم به وکي کافران ټول یو شان نه دي مشرکان کافران د دوی اقسام دي یو هغه کافر دی چې هغه ته حربي کافر وایي شي حربي کافر چې د زمنګ سره په جنگ کې دی ګیاره مسلمانانو خلاف لګیاره نو د ویني هیڅ قدر او قیمت نشته قدر او قیمت نشته نه دی وجلش وجنه چې کوم د مسلمانانو په خلاف جنگ کې لګیاره وجنه د حربي کافر دی دویم کافر دی چې هغه د مسلمانانو سره معاهده کړي او مسلمانانو ول اجازه ورکړي چې ته زمنګ په دې ملک کې اوسېدې شي د دې وخت پورې د دې قسم شو درې ماغه دي چې د مسلمانانو سره به اوسېږي او د جزیه او ټیکس ورکړي ذلیل به اوسېږي او جزیه ټیکس ورکړي درې ماغه دي چې مسلمانانو ول امان ورکړي چې د سموي د زمنګ په امان کې بدلته اوسي دا سلور قسم شو کنه دا اولنی وجل روا دي کني روا دا اولنی روای د مسلمان خبر خو پرې ده د دې درې قسم کافرانو مبارک رسول صلی الله علیه وسلم وی من قتل معاهدا چا چې دې کافر مړ کو چې مسلمانانو دغه سره معاهده وا لکه زمنګ ملک ته کافران رالو او لیکلی وکړو چې موږ به 2 میاشتو پورې مثال کې د پلاني کار د پر دلته وسی مسلمانانو ول امان ورکو معاهده وسره کړی چې تاسو ته موږ سره وایو موږ سره اوسېږي بیا په دې کې یو مسلمان راولې ګور مسلمان راولې او دا کافر ملکو چې ته کفر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت تطلق پرېدا په دې سړی باندې به د جنت خوشبو نه لګي او د جنت خوشبو د سلويختو کالو په اندازه کې به انسان باندې لګي په د باندې لګي د جنت نسوم لري دا هغه انسان دی چې کافر مړ کړی دی ګوره مسلمان نه لري وجره سو کې وجره دی کافر خودي چې کافر وجره چې هغه معاهده کړی و دي چې کافر وجره چې هغه جزیه ورکړي دي چې کافر وجره چې مسلمانانو ول امان ورکړي د حدیث په صحیح بخاری کې دی نو چې د کافر په باره کې دومره سختی ده غیر حربي چې کوم کافر دی نو د مسلمان په باره کې یو څه خیال لستاسو په دې باندې جنت بین نه لګي نو چې سړی راولګي بی ګناه مسلمان مړ کی نو دا زمونږه مختصر خبرې وي د موضوع مبارک اگر کدا موضوع وګدا او تفصیلی موضوع ده خو ما دا یو څو حدیثونه
تاسو ته بیان کړو نو کوشش وکړئ چې دا قسمه بیانونه دا په خپل خپه شوق او ذوق سره واورئ بیا په دې باندې ځان پوه کړئ به د نورو مسلمانانو ته بیان کې خاص کر زمونږ د پښتنو معاشرې ته د دې قسمه بیانونو ډېر سخت ضرورت دی چې په هغې کې خلک په 100 روپو باندې یو بل وجني په دغه معاشره کې په 1 انچ باندې خلک 1 انچ ځمکه باندې خلک یو بل وجني په دغه معاشره کې په صرف په بدګماني باندې ګوره یو بل وجني بدګماني باندې چې زه رالم دا ټیم او دا سړی چې په دې ټیم زما د کور په مخې ته تېرېدو د څه کول خدا ته پوښ نشتی چې دا سړی راونی سره د سره تحقیقات وکړي ته په دې ټیم باندې زما کور په مخې تېرېدې سي چلو نه خو ټوپک راواله وی وله ما چې کور ته ټلیفون وکړو نو پکار دا چې دا ټلیفون زما د ښځې اوچت کړی دا زما د رور ولې اوچت کو نو اوس ګوره دې کې تحقیقات نشتی چې څنګه زما د رور لاس د موبایل لاغې خو د هغې وی غیرت څه ته وایي څه چل به کوي دی غیرت دا دی چې دا ښځه به مړه کړي او د غرور به مړه کړي چا چې د موبایل اوچت کړی دا زمونږ شریعت نه زمونږ شریعت په ګمانونو باندې او په شکونو باندې چاله چې د قتل اجازه نه ورکوي بلکې خبره به زی ته رسي تحقیق به کې نو زمونږ معاشرې ته د دې قسمه بیانونو او موضوعګانو ډېر سخت ضرورت دی دا خبرې مخې ته ورسوئ بیان کوي په کورونو کې په خپلو دیرو کې په خپلو بیټکونو کې چې الله سبحانه تعالی زموږ د معاشرې حفاظت وکړي الله سبحانه تعالی دې موږ ټول په دې خبرو باندې پوه وکړي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو الله سبحانه تعالی زموږ د معاشرې حفاظت وکړي الله سبحانه تعالی دې زموږ په ملکونو کې امن او امان راولي خصوصا الله سبحانه تعالی د مسلمانانو په ملکونو کې د سعودي عرب حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی د پاکستان او د افغانستان حفاظت وکړي او هلته چې کوم بدامني ده الله سبحانه تعالی هغه ختم کړي او هلته چې کوم غریبي ده او فقر ده الله سبحانه تعالی هغه ختم کړي الله سبحانه تعالی په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين